السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست. بیا هم هرکلی درته وایم، هر کله راشئ. امید لرم چې راته روغ او جوړ به وئ. دوستانو، په دې ویډیو کې هم یو څو مهمې انګلیسي جملې درته لرو، کوم چې په انګلیسي د روانو خبرو کولو لپاره بیخي مهمې او ضروري دي. نو ویډیو تر پایه تعقیب کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. راځو د جملو په طرف. What do you think about it? What do you think about it? د دې په اړه څه فکر کوې؟ What do you think about it? قیمت یې څومره دی؟ How much does it cost? How much does it cost? قیمت یې څومره دی؟ Which one do you want? کوم یو غواړې؟ Which one do you want? Which one do you want? کوم یو غواړې؟ I want this one. زه دا یو غواړم. I want this one. زه دا یو غواړم. دا دې خوښ شو؟ Did you like it? Did you like it? دا دې خوښ شو؟ Did you like it? زه کافي اندازه پیسې نه لرم. I don't have enough money. I don't have enough money. زه کافي اندازه پیسې نه لرم. I don't have enough money. It is too late now. اوس ډیر ناوخته دی. بیړه کوه چې ناوخته کیږي. Hurry, it is getting late. بیړه کوه چې ناوخته کیږي. Hurry, it is getting late. Hurry, it is getting late. بیړه کوه چې ناوخته کیږي. How do you know? ته څنګه پوهیږې؟ How do you know? I knew that. زه په دې پوهیدم. I knew that. دوستانو، نیو مقصد دی پوهیدل، یعنی د ناو دوهم حالت دی یا سیکنډ فارم دی. راځئ چې کار تقسیم کړو. Let's divide the work. راځئ چې کار تقسیم کړو. Let's divide the work. هغه ډیر قوي و. He was very strong. هغه ډیر قوي و. He was very strong. څومره حیرانونکی. What a surprise. څومره حیرانونکی. What is surprise. دوی ډیر ښایسته ښکاري. They look fantastic. دوی ډیر ښایسته ښکاري. They look fantastic. هغه ډیر شوخ دی یا ټوکمار دی. He is very funny. He is very funny. هغه ډیر شوخ دی. زه د خوښۍ احساس کوم. I feel happy. زه د خوښۍ احساس کوم. I feel happy. دا وې دوستانو یو څو مهمې جملې چې تاسو ته په دې ویډیو کې در وړاندې کړې. امید لرم چې خوښې شوي به مې وي. تر بله ویډیو د الله په امان. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ.